دا عمل نرستو با دا اللہ مدد راضی. تبا عمل کے دا عمل نرستو با دا اللہ مدد راضی. اردو کے وہی عمل کے بعد مدد آئے گی. اللہ جل شانہ دی آیات کے فرمائی من جاء بالحسنہ، چاچ روڑا یو نیکی، یو نیکی چا روڑا، فلہو عشر امثالہا، دل بددی یوینے کے لس بدلے ملاوی گی. یعنی یو نیکی با اللہ پاک سے لو بدلا ورکی یو پر لس باندے. دنے کے قانون دا دے. ومن جاء بالسیئات، او چاچی یو گناہ روڑا، جاء ماضی سے غدا، مطلب دا چی اللہ پاک دے دانی کی یوڑا یا اللہ تے بدی یوڑا، نو بیا دا دوارو دا پارا قانون مختلف دے. خبر تلک سوچو کے اللہ وی زما بندہ نیکی دی روڑا، نو یو پا لسبا سلا او بدل در کم. ومن جاء بالسیئہ، چاچی یو بدی روڑا، یو گناہ روڑا، نو فلا یجزا الا مثلہا، دل با سزا نور کولشی مگر پا مثل دا گناہ. دا قانون مطابق پکار داو چی دیوینے کے یو پا لس بدلہ ملاوی گی، نو پکار دا چی دیوی گناہ یو پا لس سزا ملاوی دے. لیکن اللہ دلتا قانون بدل کرے دی. من جاء بالحسنہ، چایو نیکی اکڑا. استاسو نے تپوس کو چی دا نیکی دا تکینو داستا عمل لے، تا عملو کا دا عمل نرستو با سوی اللہ سے لو بدلہ در گئی. دا سے نہ گئی چی تا اسم نہ دی کری، تا عمل نہ دے کرے، تا خواری نہ دا کرے، تا عبادت نہ دے کرے، اوے ماں یا اللہ مانا بدلہ رکھا، دادا اللہ قانون نہ دے. تب عمل کے بعد مدد آئے گی. دا عمل نرستو بدا اللہ مدد رہ دی. تب محنت کے خواری بکے، او دا محنت اللہ شرط لگو لے دی. بلکہ کہ اللہ فرمائی والذین جاہدوا فینا، کم خلق چی جد و جہد کی محنت کی خواری کی زمانہ پارا، نو دے با خواری کی اللہ لنہدینہم سبلنا، زبورت بے اللہ رے اسانوم. مثال در کو ماں یو طالب العلم دے جا سکول یا دا مدرسی طالب دے دے نہ کتاب راخلی، نہ مدرسی تا دی، نہ کالج ہوئی، نہ سکول تا دی، نہ کتاب راخلی، نہ مدرسی تا دی، ایس نہ کئی. او دیوی خدای مالا ما دا دور حدیث عالم کی، یا ما چکم دی ڈبل ایم اے استاد میں اگر دے، ما پروفیسر کی، نو ان خیال استو محال استو جنون. تب خواری کے محنت بکی مخبہ بروسہ پا اللہ کے. نو اللہ فرمائی من جا بالحسنہ، چاہیو نہیں کی اگڑا. اللہ سمنا قدردان دے. فلہو عشر امثالہا، کتاب میں کہتا تقوی عثمانی سے لکھی. وہی اللہ جل شانہ ازراہ کرم، ازراہ رحم، ازراہ مہربانی، اللہ انسان سر جکے میں دو فرشتے لگو لی دی.
په خې اوږه باندې او په ګس اوږه باندې تا سره فرشتي دي. دا فرشتي څه کوي؟ دا ستا نیکي او بدي لیکي. نو ازراح کرم الله پاک دا د خې اوږې فرشته دا حاکمه ګرځولې ده، دا امیره ده، او د ګسې اوږې فرشته دا محکومه ده، دا ماموره ده. یو انسان نیکي وکړي، مونځ یې وکړه، صدقه یې وکړه، قرآن تلاوت یې وکړه، تهجد یې وکړه، حج یې وکړه، عمره یې وکړه، نیک اعمال یې وکړه. نو چونکې دا د ښې اوږې فرشته دا حاکمه ده، نو دی په خپل اډر باندې د دې نیکۍ ولا اجر او ثواب ولیکي. څومره چې مقدري الله ورته څومره ویلي هغه ولیکي، ځکه دا حاکمه ده، د ده ته د تپوس ضرورت نشته. دی ولیکي هغه نیکي، یو په لسه، یو په 200، یو په 2 لاکه، یو په 2 کروڑه، یو په 2 اربه. والله یضاعف لمن یشاء. ستا اخلاص ته الله ګوري، الله زیاتوي. یو صحابي ناستو، حضور پاک صلی الله علیه وسلم تشریف راوړه، د دې صحابي په خوله باندې یو دعا وه: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. مختصر الفاظ دي. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. دا الفاظ ہوئے نبی علیہ السلام ورته فرمایل ستا د دې الفاظو اجر او ثواب دا ټول فرشتي بس ستړي شي، خو دا الفاظ نه پوره کیږي. د دې الفاظو اجر او ثواب نه پوره کیږي. دا به کله پوره کیږي چې ته کله الله سره ملو شي، د دې صله او د دې بدله به تعالی الله په خپل درکوي. فرشتي دا نشي لیکلی. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نو خلک دې ګونګړي خو نه دي، یاد کا کنه وایا، یاد کا. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اے اللہ تعالی دومره ثنا ده څومره چې ستا د ذات سره ښایيږي، څومره مناسبي. نو فرشتي دا نشي لیکلی. د دې پر لیکلو فرشتي نه پوهېږي او نه د فرشتو دومره وس شته دی. نو دا د لومبې د ښې اوږې فرشته الله حاکمه ګرځولې ده، او د بلې د ګسې اوږې دا فرشته دا محکومه ده، دا د اډر تابع ده. حدیث پاک کې راغلی چې کله دا انسان ګناه وکړه، یو ګناه وکړه، نو دا فرشته ورته وایي دې سړي دا ګناه وکړه، دې ښځې دا ګناه وکړه، دې انسان دا ګناه وکړه، دا ولیکم او ته یې نه صبر وکړه، لږ انتظار وکړه. الله اکبر. الله څومره رحیم او کریم ذات دی. فرشتي چې کوم لګولي هغې کې تا دپاره یو حاکمه کړې ده، بلې محکومه کړې ده. تاله شرم نه درځي چې ته د دغه الله نافرماني کوې، ته د دغه ذات چې کوم دی نه لاپروا یې. نو کله دی ورته وایي دا ګناه ولیکم، ان صبر کله مه لیکه. کیدی شي دی توبه وباسي، کیدی شي دی وایي استغفر الله، استغفر الله، الله زه تا نه بخښنه غواړم. کیدی شي دی تو وخت تیر شي، څه ټایم تیر شي، بیا فرشته وایي دا ګناه ولیکم، وایي نه لږ صبر وکړه لا مه لیکه. کیدی شي دی توبه وباسي، د توبه وینیسته. نو اخیری کې چې کله د تلو ټیم شي، د فرشتو د تلو ټیم شي، دا فرشتي ځي بیا نورې راځي، نو بیا ورته وایي ځه اوسې ولیکه، خو یو په یو ولیکه، ځکه قانون دا دی چې څومره ګناه کړې ده او قومره ولیکه، ډبل یا تربل مه لیکه. نو زما مسلمان وروڼه ته به عمل کې، ته به الله ته خپل محنت ښې، د هغې نه وروسته به الله مونږ وایي نه یي نه. مونږ یو استاد هغه به خبره کوله، ویلې سوات کې وریجې زیاتې پخېږي که نه، سوات کې وریجې ډېرې وي. نو هغه طالبانو مدرسه کې نو بس وریجې به یې وخوړې
او سم بلاستو. نو وریجو کې دا خاصیت دی چې وریجې وخورې او سم لې که نه نو دا معده باندې بوج جوړوي او بیا د وښي باندې اوبه راځي. نو وښکو باندې نو پخوا خو فرشونه نه وو نه قالینې وې. اوس خو چې کوم دی مدرسو کې او جوماتونو کې الحمدلله کارپېټ دي او قالینونه دي خو به د درب و واښه به نو سم بلاسته. نو سار به چې راپاڅېد نو ټوله شپه به یې په خوب تېره کړه. د وښي پورې به یې واښي ښه دي وی خدایه ناپویه علم راکړي. ناپویه علم، نافع علم نه ناپویه علم راکړي. نو ته به خواري کې ته به محنت کې د هغې نه وروسته به د الله د مدد انتظار کې. دې وجه نه زما عزتمندو کله چې الله جل شانه د یو پیغمبر په لاس باندې معجزم ظاهري په هغې کې هم د پیغمبر عمل ته پکې دخل وي. ما تاسو ته عنوان څه کېښوده د تقریر عنوان مې کېښوده عمل کے بعد مدد آئے گی. د عمل نه وروسته به مدد راځي. ته به محنت کې د هغې نه وروسته به ثمره او د هغې نتیجه به الله رب العزت ته سپاري. یو صحابي دی مثال در کوم چې پوه شي واقع راته وایم چې ته به عمل کې د هغې نه وروسته به د الله مدد راځي. غزوه احزاب د نبی علیه السلام په غزواتو کې یو جهاد دی غزوه احزاب ورته وایي. 27 غزوات هغه داسې دي ویش جهادونه چې هغې کې پیغمبر علیه السلام به نفس نفیس په خپله شرکت کړی دی. نو غزوه احزاب کې کافرانو سره مقابله وه. یو صحابي دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ هغه وایي حضور پاک صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته مې چې وکتل نو د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د ولږې اثرات محسوسېده چې نبی علیه السلام اوږې دي. سړی چې کله اوږېږي نه اوږې نو د هغه په مخ باندې د هغه ولږې اثرات ښکاري. نو د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د صحابي د ولږې اثرات وکتو. نو صحابه خو عاشقانو خو رښتینې عاشقانو زمونږ غوندې تیار خواره نه وو. هغې کور ته راغی د نبي علیه السلام دا تکلیف او دا ولږه دا ته برداشت کول ګران شو. کور ته راغی بیبي ته وایي کور کې څه شته کور کې څه شته دی. هغې ورته وایي چې داسې لږ شان اوړه پراته دي یو څو درې څلورو کسانو روټۍ ته پخېږي او دا کور کې دا روکوټې شان سخې دی دغه کور کې د ترکارۍ دپاره شته نور خو د ترکارۍ څه نشته. وی ښځه ته شابه اوړه واغږه روټۍ پخه کا. او تاسو ته ما مخکې ویلو چې عرب په الاله کې په ذبحه کې مونږ چې اختر په ورځ باندې 5-6 کسان یو چاته میخ او غوا الاله کې که نه نو لګیا وي غرمې 10-11 بجې شي او چې کوم دی هغې له تقسیم کړي نه. کتابونه لیکي عرب په ذبحه کې په کټکول کې دومره تکړه و چې مازدیګر مونځ بیا وکړه اوښ به یې راونیو حلال بیا که د ماښام روټۍ به یې د اوښ د غوښې سره خوړه. ذبحه کې عرب ډېر زیات تکړه و. بس ښې زر زر چې کوم دی حلال کو د هغې نه سر مې ویسته و پیسونه یې کړه ویې دې نه ترکاري پخه کا. او ما د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د ولږې اثرات کتلي دي. زه نبی علیه السلام ته ویمه بیبي ورته وایي داسې کار وکړه چې روټۍ هم لږه ده او ترکاري هم دې سخي ده به څه ترکاري پخه شي یو 3-4 کسان چې کم دی هغې پټ لاړ شه نبي علیه السلام ته غوږ کې ووایه ای د الله پیغمبره لږه شان د یو 3-4 کسانو ترکاري ده تاسو راشئ او یو کس دوه چې ډېر زیات اوږې وي او ډېر زیات تکلیف وي نو ځان سره راولئ. حضرت جابر رحمه د کور والو خبره ومنله راغی نبي علیه الصلاة والسلام یو ځای کې تشریف فرماو غوږ کې ورته وایي د الله پیغمبره ستاسو لږه او ستاسو تکلیف مې وکته نو برداشت نه شو کور کې مې لږه شان ترکاري ده او لږه شان روټۍ ده تاسو راشئ او یو کس 2-3 ځان سره راولئ. نبي علیه السلام چې واورېده نبي علیه السلام لښکر کې اعلان وکړ وی اے جہاد مجاہدینو اے کسانو اے صحابو دا حضرت جابر کور ته روان شئ. حضرت جابر دعوت کړی دی حضرت جابر دعوت کړی دی
نبی علیہ السلام صحابو ته اعلان وکړ، صحابه چې کوم دی نبی علیہ السلام مخکې شو، صحابه چې څومره مجاهدین ټول ورپسې شو، ټول لاړ. زنانا کور والا چې حضرت جابر صاحب مخکې کور ته راغی، زنانا دروازه کې وکړه، چوندې کې وکړه، دنیا د خدای صحابه دي او ټول مجاهدین دي او ټول اوږي دي، خاوند